کوڅو کې کښېنستل یا په داسې ځای کې کښېنستل چې هلته خلکو مرور وي، د خلکو تېرېدل وي، خلک تګ راتګ کوي، دا یو نامناسب عادت او عمل دی په شریعت کې او په اخلاقو کې. په دې اړه پوره لارښوونې او هدایات شته. څومره چې د انسان وس ورسېږي باید د لارې او د کوڅې د ناستې او په هغه کې د مجلسو ځان وساتي. ولې وجه پکې شته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په دې هکله فرمایي: ایاکم والجلوس فی الطرقات، د لارو او د کوڅو د ناستې ځان وساتي. ای زما امته، ای صحابه کرامو، ای زما منونکو، ای د الله نیکو بندگانو. صحابه کرامو ته چې کله دا هدایت نبی کریم علیه السلام وکړي چې تاسو په دې لارو په دې کوڅو کې مه کښېنئ، ځکه یو کور ته به ښځه داخلیږي، د یو کور څخه به ښځه راوځي، مثال درته وایم، فرض یې که د هغو یو ضرورت دی، یو څوک به وځي کور ته، کور څخه به ځي بازار له، څوک به برته کور ته واپس ځي. په دې لاره کې انسانان تېرېږي، نو خامخا د انسان توجه هغه خواته راوړي چې راخیستي دي او دا خو پلانی دی او داسې ډېرې خبرې کې پکښې کې دي. صحابه کرامو ته چې همدا هدایت نبی پاک علیه الصلاة والسلام وکړي، نو دی ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. ای د الله نازولې، ای د الله پیغمبره، موږ ته خو د دا ناستې څه چاره نشته، همدغه مې ځای دی د ناستې و، د یو ساعت کې دی یو د بل سره لیدلو د کښېنستلو بل ځای لرو نه. که موږ ولاړ سو 1400 کاله مخکیني کورونه چې فقط یوه کوټه به کور، یوه کوټه لږه ویلي به یې راګرځولې وه پر هغه باندې چې بیا د باندې سړي ته ضرورت کېږي. زموږ د اوس وخت بیټکانو، زموږ د اوس وخت کوټو، د اوس وخت ایکړونه مځکې او ډېر لوی کورونه او لوی جایدادونه او بنګلې، نو ډېر فرق یې سره شته. نو صحابه کرامو ورته خپل ضرورت پیش کړي چې د الله نازولې کور کې د ناستې ځای نه لرو، چېرته بل ځای داسې په کلي کې خاص د ناستې دی ځای نشته، نو دلته د مجبورۍ په خاطر کې چېرې په دې لار کې کښېنو، په دې کې څه وایه، په دې کې د شریعت هدایت څه دی، په دې کې د الله خوښه کوم طرف ته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل صلی الله علیه وسلم: فاذا ابیتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه. که د ناستې څه تاسو نه چاره نه لرئ، د ناستې تاسو نه منع کېږي، تاسو د ناستې ضرورت لرئ، نو بیا تاسو دی وکړئ، د دې لارې حق ورکړئ، چې په لاره کې کښېنئ، د دې لارې حق در باندې واجب دی او لازم دی، بیا به د دې لارې حق ادا کوئ. صحابه پوښتنه ځینې کوي چې قربانه د الله نازولې د دې لارې حقونه څه دي؟ رسول الله مبارک ورته وفرمیل دا حق دی اول د خپلو سترګو کښته ساتل. په سورې نور کې الله رب العزت څه فرمایي؟ اول حکم نرانو ته دی. الله وایي تاسو ورته وایئ چې تاسو د خپلو نظرو حفاظت وکړئ. ته چې په لاره کې ناست یې، دی به نه ګوري چې په چا کې دې سترګې چې شی راخیستې دي، ته دا ښځه کومې خواته ځي، ته د پلانې د کوره څه پلانې راووته، مثال درته شابابو راووته، شابابو څه کوي، نو دا خو بیا یو ډېر نامناسب عمل دی، ځکه د هغو به ضرورت وي، هغه بیا ستا د وجې راوتلی نشي. یو کور دی همسایه دی، دغه بل کره ورځي، اوبه یې ختمې شوي دي، بل دی، خو ته ګل خان دلته په دغه کوڅه کې ناست یې، اوس ستا د وجې هغه غریبه څه وکړي، زنانه ده، ښځه ده، مثال درته وایم که نه، یو سړی دی یو ضرورت لري، څه وکړي؟ نو اول د خپلو سترګو د نظر حفاظت، د نظر کښته ساتل، بد نظري مه کوئ. اصل کې هدایت دا دی چې بد نظري مه کوئ. په دې لاره کې به ماشوم هم راتېرېږي، په دې لاره کې به یو مراهق هم راتېرېږي، په دې لاره کې به یو زنان هم راتېرېږي، په دې لاره کې به مثال نجلۍ هم راتېرېږي، په دې لاره کې به یو رقم انسانان دي، رقم خلک به د یو ضرورتمند هم راتېرېږي. نو تاسو د سترګو حفاظت وکړئ. دوم ضرر نه ورکول، دا د لارې حق دی. خلکو ته تکلیف مه ورکوه چې ته په لاره کې ناست یې، چې یو سړی تیر سي او دی خو ته یې نه پېژنې، نو ته یې ښه پېژنې او دی یې ښه پېژنې، ځکه کمپنۍ د ده سره د ده جوړ کړی دي. نو خلکو ته تکلیف ورکول دا د لارې دا ډېر ناروا خبره ده. بیا په لار کې سړی خلکو ته مثال لاسې تکلیف ورکوي. دا بعضې کسان چې کوم د کلي BBC
داسې په کلي کې ناست دي د کلي شیطانت د خلکو د مابین نفرت بغض دا د چپه د خچي ګوتې کار دی او ناست دي دلته اډۍ دي شیطانان انو که په کلي کې بیا دوکانې که په کلي کې مثال دغسې بل یو د ناستې ځای به ناست دغه شکان په راټولیږي دا نشي مخلوق دا پالتو مخلوق دا زیاتوب خلق دغه رنګ نبی کریم علیه السلام ورته دریم حق دا دی چې سلام ته ځواب ورکوي که څوک سلام وایي ځواب یې در باندې واجب دی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته څلورم امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو څوک یې ناروا کوي ناجایزه کوي ورته په لار کې ولاړې وینې ته به دا سړی منع کوي د دې نه خو شو ته به خلک را بولې شو دعوت او د بدو څه منع کول دا ستا د هر وخت ذمهواري ده په دې لار کې چې ته ودرېږې د غیبت خلک وګرځو غیبت مه کوئ دا ورته وایست درود شریف ووایست دا ورته وایست چې د لارې مثال هغه مسکین و غریب مرسته وکړي د یو غریب پوښتنه وکړي مثال درته وایم که نه در کوم وسه در خپله وسه پورې دا در باندې واجب ده څونه چې ستا وسې همدغه رنګه ښه کار ته بلنه له بدو منع کول دا ستا ذمهواري ده پنځم حق دا دی د لارې پاک ساتل لارې به نه چټلی ام وخورې چې ډوکې په لار کې وغورځې مثال درته وایم کیلې وخورې هلته په لار کې وغورځې ستا دوکان تا د نالۍ اوبه په راپاشې سوچ پر وکړي خلک تیریږي په بازار کې رش دا د وروجو والا نه دي دا مثال دغه رنګه دا نور چې دا کوم د لولکۍ مخلوق دی دا بې مزغو دا بې سده دا بې فکره دا بې سوچه دا بې سنجسه دا ته به نه ګوري چې ورور د کپړې اغوستي دي دغه دی چې بازار ته راووتی نو دا لمونځ دا جومات دا خپله خو یې نه کوم خپله خو زه ښه پوهېږم دې وجې ځان دا زموږ د خلکو ګر سره عادت دی ته سوچ لږ فکر وکړي د لارې پاک ساتل داسې به نه کوي چې ستا د وجې لاره نوره مردار خوره شي نوره مردار خوره شي مردار خور پکې ناست دی لاره یې ګرد خرابه کړې زما ګرانو عزتمندورونو نن سبا دا یو عام مرض دی په کلو کې په ښارو کې په عادتو کې د دې وجې غلاوې هم کېږي د دې وجې رقم کیسې پیښېږي په کوڅه یا په لاره کې کښېنستل و خلکو ته کتل یا مزاحمت هغو ته کول هغو ته ازار ورکول د هغو غیبت د هغو توهین والله ما دې خلک لیدلي دي په سړي پسې غاپي سوچ وکړئ ما دې خلک لیدلي زموږ په علاقه کې دی خلک سته زموږ ته په علاقه کې دا په سړي پسې ته یې څه جواب دی دا یو نه دی بیا د بی مافي او زنانه چې د کور راوځي هغه به ضرورت لري دی راځي بیا د بی ډېره مافي لاس ورچي په موټرسایکل باندې پسې ګرځي لاسې دا موده ته خوند ورکوي موږ څنګه وخت شو او دغه رنګه نور رقم خبرې لوړ غږ شور خندا مثال په زور خبرې ټوکې مسخرې سیاست او قسمه خبرې اسلامي اخلاق دا دي چې مسلمان باید خلکو ته ضرر ونه رسوي چې په هر شکل باندې ته باید د بل لپاره سبب د تکلیف او د ازار او د مزاحمت نشي جوړ کوڅې لارې دا د هر چا عامه حق دی الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا زمکه کې په تکبر مه ګرځئ په مځکه کې په مستۍ په غرور په بدمعشۍ د لړمو د غونډک په شانتې مه ګرځه عاجزه خاکساره د بل خیرخوایه د انسانیت اسلامیت د اسلام په هدایت او څنګه کزان نبی کریم علیه السلام لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فلاره سړک یا په کوڅه کې به سبب کښنستل شریعت او اخلاق او خلاف عمل دي که څوک مجبور سي نو باید د لارې ټول اسلامي حقونه پوره کړي زه دې زی تاریان یم تکي صاحب دا خبره به خې ډیر ذات لیکلې او داسې نور علما وایي چې زموږ ډیر شهادتونه هغه کفارو عیسایانو هندوانو سیکانو مجوسیانو او داسې نور د دنیا غیر مسلمو خپل کړي دي په نامه مسلمانانو له موږ نه خو ترک ولزي موږ د هغو لارې ټینګې کړي دي سروز رباب کباب رقم کیسې رقم خبرې او دی زموږ ډیر هغه ښه صفات دي په سرکاري او په حکومتي لیول خپل کړي دي
کسر قانوني دا جرم دی ته نسې کولی چې ته بې ځایه مخ پر موټر بدرې اول خو تا ته دا د انسانیت دغه هدایت دی دویم درته د اسلام دغه هدایت دی هغه کوچ وخوړه زب بدمعشي بی لچګي بی کسب بی ولې خو زه مسلمان یم